هلته به تاسو د طب له محصله مرجم حینا سره مخامخ شئ او هغه په سټیج باندې په داسې یوه موضوع باندې خبرې کوي چې تاسو به بالکل له دې مخکې نه وي اورېدلي. پیډوفیل یو طبیعي جنسي اړیکه ده. موږ باید دلته لږ وقفه وکړو او بیا هغه سوالونه وپوښتو کوم چې زموږ ذهن ته راځي. موږ باید دا پوښتنې وکړو: څنګه د جنسي اړیکو ازادي غوښتنه او د نورو خلکو لخوا د منلو لکه د واورې ګلوله دې ځای ته راورسېده؟ بل سوال هغه دا چې آیا په ټیډکس د حینا پریزنټیشن چې پر پیډوفیل باندې و د بحث کولو او هغه هم د عامو خلکو په منځ کې اول ځل و، او که دا د دغه فعالیت لپاره یوه اوږده سلسله ده چې بعضې خلکو او تنظیمونو لخوا ملاتړ کیږي او کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دې موجودیت ثابت کړي. او خورا مهم سوال هغه دا چې هغه کومې مرحلې دي چې پیډوفیلیا په اړه د بحثونو وړتیا زیاته کړې تر څو دا یو نورمال حالت ته راشي او خلکو لخوا ومنل شي. او د همجنس پرستانو د حرکتونو د پیډوفیلیا ته ورته حرکتونو کې څه مشابهت دی چې دوی له هغه نه دعوا او استدلال کوي؟ محدودیتونه لرې کول. سیلون ډیوډ امریکایي ژورنالیست دی، وایي که ته د 1950 کال خلکو ته دا خبره وکړې چې له 2 نسلونو نه بعد به همجنس پرستي په لوړه کچه یو عادي او ښه کار ګڼل کیږي، نو هغه به تا د لیوني خطاب وکړي. دا صحیح خبره ده. تر اوسه پورې د پیډوفیلیا قضیه په نوم شهرت لري. حتی په غربي نړۍ کې هم دا دوی ته کافي ده چې د دې مدافع وکیل ته داسې سخت انتقادونه وروړي تر څو دا په کلکو ټکو وغندي. او که موږ اویایم کالو ته لاړ شو څنګه چې سیلیون ویلي نو موږ به په دې پوه شو چې همجنس پرستي نه دومره نفرت شروع کړی څومره چې په 80 کالو مخکې خلکو کول. مګر اوس په غرب کې همجنس پرستي ډېر عادي حال کې ده او له خلکو لخوا منل شوې ده. د پیډوفیلیا حرکتونه او هغه خلک چې د همجنس پرستۍ ملاتړ کوي په دې فکر کې دي چې د پیډوفیلیا قانوني کول د یوې شپې او ورځ کار نه دی، بلکې دا یو رقابت دی چې لوړ عزم ورته پکار دی. او دا د امریکایي یو سیاستوال آلین لخوا تایید شو، څنګه چې آلین دا فکر کوي چې پیډوفیلیا حرکت به د همجنس پرستو خلکو د حلګو په توګه وګڼي او د هغوی لاره به تعقیب کړي چې مساوي چلن ورسره وشي په ټولنه کې، لکه څنګه چې همجنس پرستو د برابرۍ حق ترلاسه کړ. د رواني ډاکټرانو پیډوفیلیا په 2یم ځل تعریف کړه، څنګه چې یې څو کاله مخکې همجنس پرستي بیا تعریف کړې وه. که پیډوفیلیا نورمال حالت راوستل غواړي نو په ټولنه کې کومې ستونزې او محدودیتونه له منځه وړل دي.